تاسې ګورئ چې دلته شپږ څلوېښت لیکل سوي او په لسیزه خانه کې څلور لیدل کیږي. دا څلور په حقیقت کې د څلور لسیو یا څلوېښت معنا لري چې دلته تاسې کولی سئ یو دوه درې څلور لس ګونې دا لس ګون دا لس ګون دا لس ګون او دا لس ګون او هر یو یې لس لس خانې لري چې ټول څلوېښت خانې کیږي. همدارنګه شپږ یو ګونې خانې لرو. شپږ په یویزې خانې کې لرو یعنې شپږ یو ګونې لرو. سمه ده چې دلته یې وینو یو دوه درې څلور پنځه شپږ. نو لیکلی سو چې شپږ څلوېښت البته په بیلو رنګونو شپږ څلوېښت مساوي کیږي له څلور لس ګونو شپږ یو ګونو. څلور لس ګونې جمع شپږ یو ګونو. اوس راځئ چې د منفي علامه پرې وچلوو. راځئ چې له شپږ څلوېښتو څخه څلور منفي کړو. نو ګورو چې څنګه دا کار کولی سو. لومړی به شپږ څلوېښت په نظر کې ونیسو. سمه ده ځکه چې د پوښتنې مهمه برخه همدا ده او څلور ترې بیلوو. نو به ګورو چې څو کیږي. جمع څو یو ګونې به لاسته راسي. څو یو ګونې چې خالي ځایونه مې ورته پرېښودل. نو اوس به څو لس ګونې ولرو. ګورئ شپږ څلوېښت مې ترې بیل کړل او څلور مې ترې بیل کړل. نو دا څلور خانې یو دوه درې څلور خانې به ترې بیلې کړو. اوس څو لس ګونې لرو. ډېر ښه موږ تر اوسه هماغه څلور لس ګونې لرو چې دلته یې لیکلی سو. څلور لس ګونې خو لرو. نو اوس به یو ګونې وګورو. سمه ده ډېر ښه موږ اوس یوازې دوه یو ګونې لرو. یوازې او یوازې دوه یو ګونې. نو تاسې ګورئ چې څلور لس ګونې او شپږ یو ګونې مو درلودل او څلور یو ګونې مو ترې بیل کړل یعنې شپږ منفي څلور یو ګونې چې پاته سول دوه یو ګونې او لیکو چې شپږ څلوېښت. راځئ چې په یو شان رنګ یې ولیکو. په لنډو کې به یې درته ولیکم چې په حقیقت کې زموږ د کار هدف دی. سمه ده نو ځیر سئ. شپږ څلوېښت منفي څلور چې څلور لس ګونې یعنې څلور باید په لسیزې خانه کې ولیکل سي او دوه یو ګونې چې باید په یویزې خانه کې یې ولیکو او سی به دوه څلوېښت. شپږ څلوېښت منفي څلور څو سول؟ دوه څلوېښت سول چې تاسو یې وینئ چې په یویزې خانه کې د شپږ په ځای دوه پاتې سول.